زه د ډیورنډ فرضي کرښې یعنې د افغانستان او پاکستان د فرضي کرښې په خط اول کې ولیم دا هغه صفري نقطه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت او د پاکستان رژیم ترمنځ په ډیورنډ په کرښه کې د نړۍ ولسوالۍ په بریکوټ په سیمه کې جګړه شوې وه. حجګې نقطې چې دي حاکمې نقطې رانه هغې نیولې هغه محکمه نقطه ده هغه محکمه نقطه هغه محکمه نقطه ده. دا بازار د کوم پوسټونه ویشتلی دا بازار یې ګوره زیات دې پوستې ایستلی زه خپله دې جنګ کې دلته وم جنګ کې د خپله دلته وي دلته وي د زیات دې پوستې ایستلی دی. دا زموږ د جومات حالات دی چې هغه وګورئ داخل کې بس هغه بدلونه ډېر موږ خو ډېر جړولي خو نور بس بس د اوربند نه یو جمعه مخکې ولګېد ده دا د چا دوکان و دا د دغه د سبزۍ دوکان و شیر آغا په نامه دی د هغې دوکان ګوره دا د اودسونو زیات د جومات هم مصوران شوی او هغه مصوران شوی یعنې دې شاته جومات ده جومات دی هغه ګوره هغه نه ګورې دا ټول ګوره لګېدلي غالبا اومه اتمه روژه وه چې جنګ شروع شو دغه پاکستاني ځواکونو زموږ د طالبانو سره مخامخ جګړې توان نه لرلو او نه یې کولی شي په تاریخ کې نشي کولی هغو ټول عامه وجه نه کوي مکتبونه ولي مدرسې ولي دوکانونه ولي کورونه ولي غالبا کم ناس کم په ناړۍ ولسوالۍ بریکوټ کې 140 دوکانونه د منځه تللي دي چرخکي تیارې نه یا څلور فرې چې لري که نه ډرون او هماغه تیاره وه بم پسې تړي پوه شولې هماغه ماخوستن جمع چې وشوله خلک له جومات څخه ووتل بار وو که نه چې څنګه جمع خوره شول خلک ووتل نو ډرون راغی په دې جومات یې بمبار وکړلو دغه ساحه یې ویشتل او ډرون لاړو موږ دومره ولیدلو چې شنه او سره لیټونه لګول ډېر اوچت روان و هغه ځای ته رسېدلی او له دې کلي څخه ووتلو بیا چې ورته زموږ ځواکونو چې د امدګي نیوله که نه هغه د ساحې څخه وتلی و او په دې جنګ کې چې کوم دی که نه دغه پوستې چې دي دا دوه پوستې ډېرې خطري وي زموږ د دې کلي لپاره په بازار کې به چې عوام نفر ګرځېدل د هغې پوستې څخه به یې ویشتل پوه شولې ډزې به پرې کولې غټ غټ توپونه به هلته نه راتلل کلی به لګېدو جوماتونه به لګېدل مکتبونه به لګېدل همدا اوس چې را سره مکتب هم ووینئ مکتب هم ډېر خراب دی جومات خو دغه د تاسو ولیدلو مکتب لرې دی نږدې مکتب همدغه ځای کې دی نږدې ده او نږدې دی هغه منطقه ده دا زه چې کوم ځای کې ولاړ یم هغه ډاکټره چې د نورستان په کامدېش کې وظیفه وه نو هغه په دغه ځای کې د پاکستاني رژیم د اخترو په ورځو کې وویشتل شو د هغه پوستو څخه د پاکستان د پوستې څخه په دغه منطقه کې وویشتل شوه سلامونه دوستانو عطاالله وردګ یم یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم دا ځل راغلی یم د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ بریکوټ کلي ته دا هغه ځای دی چې د افغانستان اسلامي امارت او د پاکستان رژیم پوځي رژیم ترمنځ جګړه شوې وه او هغه چې دغه زما څه شک ګورې هغه د ډیورنډ فرضي کرښه ده چې ازغی یا سیمې خاردار پرې تاو شوی ده او د دوو قومونو ترمنځ یې دلته هغه بېلوالی رامنځته کړی ده جدایي رامنځته کړی ده هغلته چې دي هغه هم چې دي پښتانه دي پاتې او دوی هم پښتانه پاتې شپږ کاله مخکې دوی خلک هغه رفت آمد کوو خو اوس هغه متاسفانه چې هغه رفت آمد اوس بند شوی ځکه ازغی تېر شوی ده سیمې خاردار تېر شوی ده او هغه اوس لارې بندې شوي دي زه غواړم تاسو ته یو راپور برابر کړم د دې سیمې کې چې کوم تلفات اوښتي دي هغه ټول به انشاءالله تاسو تر شریک کړم تر پای زموږ ملتیا وکړئ د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ بریکوټ کلي ته راغلی سو دا د بریکوټ بازار ده دا هغه ځای ده چې د پاکستاني رژیم د دولت لخوا هغه کومې پوستې چې وې په دې خلکو باندې دلته په دې څو وخت کې ډزې کېدلې لکه څنګه دا بازار ګورې دا بازار ټول ویجاړ شوی ده خراب شوی ده لکه چې هغه ګورې هغه دوکانونه
چې تاسو په انځور کې ګورئ نو دا د هغه نښې دي چې تاسې ګورئ دا د آنتان په نامه پوسته ویشتل شوي دي په اول کې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زه محمد طاهر د بریکوټ د کلي اوسېدونکی یم. آی صاحب دلته خو مخکې ډېر قوي جنګ تېر شو په دې خلکو باندې د دغه څه رقم حالت دغه راته جریان کې راته قصه وکړئ. دا یو عجیب وخت و. موږ د ماخوستن په مانځه په تراوه ولاړو، ختم لا نه و پوره شوی چې په دغه وخت کې دې ظالمانو شروع وکړله او ډېر بې درېغه انداختونه شروع شو او دا کلي او دا ماشومان او دا زنانه ټول همدغه درو طرف ته موږ حرکت وکړو. نو بالاخره دا جنګ 45 ورځې دوام وشو. نو دا حالات ته په خپله وینې چې دا دوکانونه هم په دې شکل باندې وران دي، زموږ جوماتونه هم پکې شهیدان شو، نور هم مالي زیانونه ډېر تلفات هم ورکړل عوامو دلته. دغه ما دغه نښې ولیدلې دا ګورئ تاسو د مرمۍ نښې ګورئ چې دا ویشتل شوي دا د کومې ساحې نه ویشتلی دی؟ دا دلته ډېر غټ غټ توپونه ویشتل. دا توپ ګوره په دغه ځای کې زما دوکان مخې ته دلته لګېدلی دی، هغه بام وګوره چې ښکاري د دې په سر لګېدلی، دا مخې ته هوټل دی د دې په سر لګېدلی دی، هغه دوکان چې ګورې هغه لګېدلی دی، ډېر زیات بې حسابه میانونه هلته لګېدلي دي. اوس څنګه اوس خو ارامي شوې ده، اوس خو انشاءالله دا اوس انشاءالله تقریبا د شي 19 ورځې به کېږي، انشاءالله حالات ډېر ښه دی. د کلي قومي مشرانو د خلکو سره کېناستو یو تفاهم یو لاسلیک یې وکړو چې دا یو بل باندې به تېری نه کوو. هغه د ډیورنډ هغه غاړه خلک او دا غاړه خلک چې دا سره کېناسته او دا سپین ږیري کېناسته مسخت یو ډزبندي وکړه. آی صاحب هغه ځایونه به موږ ته راوښیې. دوستانو لکه څنګه چې موږ د بریکوټ په بازار کې استو دغلته یو څه شی چې زه درته وایم هغه یو پوسته ده که نه صاحب؟ هغه پوسته څه نومېږي؟ دغه د تور کمر په نوم باندې پوسته ده. هغه بله هم د هغوی ډېر حاکمه نسخه ده چې دا د پاکستانو نیولې شي. او دغه د افغانانو پوسته د افغانستان؟ دا زموږ د افغانستان دا درې پوستې زموږ د افغانستان دي. دا درې زموږ دي ګوره 1 2 3 حجګې نقطې چې دي حکیمې نقطې رانه هغې نیولي، هغه مکیمه نقطه ده، هغه مکیمه نقطه، هغه مکیمه نقطه ده. ګوره دا بازار د کوم پوستونه ویشتلی؟ دا بازار یې ګوره زیات دې پوستې ایستلی، زه خپله دې جنګ کې دلته وم، جنګ کې خپله دلته وي د زیات دې پوستې ایستلی دی. دې پوستې د دې ځای نه د پشانګر پورې ایسته، پشانګر پورې، او هغه پوستې دا ځای نه ناړۍ پورې ایسته. لاره ټوله بنده کړې مکه هو لاره بنده وه. دا د یوه نیمه میاشت پورته نورستان ته یو ګاډی نهته هغه د خلکو اورېدې که نه. دغلته حاجي صاحب یو بله مهمه نقطه چې یو ډاکټر د اختر په ورځ موږ ولیدل که نه چې د اختر په ورځ هغه ډاکټر په کلینیک کې لګېدی هغه په کوم په باغچه کې کلینیک کې ویشته منډاګل کې وظیفه وه. هلته یو داسې دا و چې دا پاکستان او افغانستان اوربند وکړه که نه اعلان یې وکړو، هغې ماشوم مریض و دا ځای نه راغلی وه، بیا هغه ځای د ګوره هغه پوستو وشتلې وه، هغه سره موړه د ګوره هلته ښکاري د دې نه هغه خواته دغلته یې وشتلې وه، یو ماشوم او یو هغه مړه و او غاړه یې سیند ته ولیدل. بیا هغه 6 هلکانو راوړه، ګوره عسکرو نه ده راوړې، 6 هلکان د دې د پاشانګر د ګجرو نه راوړل. هغه بیا د کوم منطقې وه؟ هغه د چغسری و. چغسری و. موږ به لاړ شو هغه ځای کې چې توپونه یې ورکړي دي هغه به وکړي دغه خلکو ته. صحیح ده، دا به داسې لاړ شي دا زما وراره دی. آی صاحب راځه دا هماغه صحیح راته وکړه چې د موټر دی ونه وکړي. بریکوټ په بازار کې استو او هغه ساحې درښیو چې دلته د پاکستان رژیم کومې ساحې ویشتې دي. توپ ورشوی دی مکمل، دا تاسې خپله وینئ عیني شهیدان یاستئ. او دغه داخل کې چې دا د دې په سر 2 غبرګ لګېدلي وو هغه خواته هغه دا زموږ د جومات حالات دی چې هغه وګورئ داخل کې به صاحب درله ډېر موږ ډېر جړولي وو نور بس. یعنې پاکستان پوستو څخه چې په ناړۍ ولسوالۍ چې هغه مخکې ته ویلې چې دوه پوستې دي چې یو بازار رانیولی او بله چې ده هغه کومه منطقه ناړۍ ولسوالۍ پورې هغه بیس ساحه چې هم وه مخکې مې دروښوده هغه ساحې نیولې وي. او موږ به ځو دغه جومات داخل ته هغه ځای کې چې هغه کومه ساحه ده جومات چې شهید کړی دی دوی پرې ګذر کړی هغه به هم در وښیو. دوستانو موږ د هغه ساحې هم درښیو چې د هغه پوستونه لګېدله. ای صاحب دغه دوکان هم دا دوکان بس د اوربند نه یو جمعه مخکې ولګېد. بر چا دوکان و؟ دا د دغه د سبزۍ دوکان و شیر آغا په نامه دی.
د هغې دکان ګوره دا د اودسونو ځای د جومات هم ورسوران شوی هو هغه هم ورسوران شوی یعنې دې شاته جومات ده جومات دی هغه ګوره هغه نه ګورې دا ټول ګوره لګېدلي دوستانو اودسونو ځای دی. تاسو را سره موږ سره وګورئ چې پاکستان رژیم چې په دې خلکو باندې ملکي خلکو باندې ګزارونه کړي زه د هغه ساحې په خپله همغه ساحه کې یم لکه څنګه چې دا ګورئ دغه هغه دوکان نه چې د هغه پوستې څخه ویشتل شوی ده او دا هغه ځای دی چې د اوداسو ځایونه دي تاسو زه انشاءالله درښیم د جومات څخه جومات هم لګېدلی هغه به موږ ګوري ښه ای صاحب ځو جومات ته ځو جومات ای صاحب ښه ای صاحب ما سره لاړ شي جومات یې دغه ته دکان اول به دغه د اوداسو ځای وګورو صحیح صاحب هو صحیح زه بیا هغه معلومات ټول درته شریکوم دا د اوداسو ځای ده که نه دا په کومه ورځ ولګېد ای صاحب دا ځای هماغه ورځ کې راکوښ ومه د کور نه چې کتل مې دا لګېدلی و بیا ما د خپل دوکان نه لږ مال وړو نور پاتې زه همدغسې دوستانو تاسو موږ سره دغه وګورئ دا کوم ساحه کې چې زه ولاړ یم دا د اوداسو ځایونه دي ماشومان لږ بیت شي دا د اوداسو ځایونه دي چې دا یې وشتي دي او دا دوکان و چې هغه یې وشته ده ځو جومات کې هم چې کوم خسارات رسولي هغه هم تاسو درښیو دوستانو موږ د بریکوټ د ناړۍ ولسوالۍ په بازار کې استو کونړ ولایت ته راغلی استو دا هغه ځای دی چې دا حد لري چترال سره او زه راغلی یم د بریکوټ جامع جومات ته زما په څنګ کې د بریکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی دی ځان به هم معرفي کړي موږ ته او موږ ته به دغه د کوم خسارات چې په دغه جنګ کې وشو هغه به موږ ته معلومات راکړي روجانه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه سړی مشي که ځان دې هم معرفي کړه او د دې په اړه لږ معلومات وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نوم مې اکرام الله تاجک د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی اکرام الله جان موږ ته به مایک ما صفري موږ ته به دغه معلومات راکړي چې دغه کوم څو ورځې مخکې مثلا د روژې میاشت نه چې تر دا مهاله کوم جګړه روانه وه اما خسارات چې دا د ناړۍ ولسوالۍ خلکو ډېر ولده هغې په اړه لږ معلومات ماته راکړي غالبا اوومه اتمه روژه وه چې جنګ شروع شو دغه پاکستاني ځواکونو زموږ د طالبانو سره مخامخ جګړې توان نه لرود او نه یې کولی شي په تاریخ کې نشي کولی هغو ټول عامه وجه نه کوي مکتبونه ولي مدرسې ولي دکانونه ولي کورونه ولي غالبا کم ناس کم په ناړۍ ولسوالۍ بریکوټ کې 140 دکانونه د منځه تللي دي ناړۍ ولسوالۍ کې بریکوټ کې چې دا ډېر ځکه دا سرحد ته نږدې جګړه خو لا د کلي د مشرانو په تفاهم باندې یعنې سوله وشوله ډزبندي وشوله اوس هم حالات استراري دي موږ یعنې اضطراري حالت کې راغلی او حالات استراري دي اوس که د هغې دې خوا نه ډز وشو هغه ډز کوي که د هغې خوا نه ډز وشو دا ډز کوي دا د سپین ږیرو په مشوره باندې داسې یو ډزبندي وشوله دغه سپین ږیرو د پاکستاني رژیم سره د خبرې وکړې د پولې هغه غاړه افغانانو سره د مشوره وکړه هغه غاړې نه د پاکستان کسان رالیږلي وو یعنې ډزبندي هغو وغوښتله موږ نه ده غوښتې هغو کسان رالیږلي وو چې موږ به خبره وکړو دا خبره به په خبره باندې حل کړو دغه جومات هم وایي پکې توپونو باندې لګېدلی ده په دغه بڼه که معلومات راکړه ته یې ویښې غالبا دې جومات ته زه خپله ننوتی یم دا زموږ جامع د بریکوټ د کونړ ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ جامع جومات دی چې ډېر مصارف یې شوي دي غالبا کم ناس کم 4-5 توپه دا لګېدلی دی شیشې د منځه هغه نښې شته دي هغه نښې شته بالکل شته دی راځه چې ښه وي اکرام جانه دوستانو موږ سره پاتې شئ موږ د بریکوټ جامع جومات بام ته به یې وخیځو بام ته به یې وخیږي او تاسو به هغه ساحې درښیي چې کوم چې د پاکستان هغه توپونه کې لګېدلي دي دوستانو دا د بریکوټ جامع جومات ده او اکرام جان موږ ته معلومات په درشل کې ده اکرام جان کومه ساحه کې دغه توپونه ولګېدل څو توپه ولګېده دا که معلومات راکړي د ځایونه یو خو هغه ځای ده یو توپ هغه ځای لګېدلی دی چې ډېر تخریب یې کړی دی یو توپ غالبا دا ساحه لګېدلې ده چې د جومات چت یې په مکمله توګه د منځه وړی دی یعنې جومات هم ترې نه ده پاتې نه جومات هم ترې نه دی پاتې هغو خو ټول عامه وجه نه کوي جوماتونه مدرسې مکتبونه او هسپتالونه ولي هغو مخامخ د جګړې توان نه لري او نه لرلی شي او نه د افغانانو نه په تاریخ کې هغه جنګ ګټلی شي
نورې کومې ساحې دلته چې معلومیږي دی د کومې پوستې څخه دلته خو اوس معلومیږي کومې پوستې څخه یې وشي دا راته مو ووایي. دا غالبا د دغه پوستې څخه یې ویشتلې چې دا پوسته بیا په مکمل ډول د منځه لاړه. طالبانو وکولی شو چې د پوستې ته رسیدګي وکړي، دا پوسته د خپل تاثیر لاندې راوستله. هغه پوه شو چې اوس موږ سقوط کیږو، یعنې موږ وبایلله، په دغه وجه باندې بیا یې ډزبندي اعلان کړه. دغسې دغه لاره چې ختلې که نه دغه یو پوسته دوه پوستې دغه درې پوستې دا د افغانانو پوستې دي. دا درې پوستې ډیورن لاین کې چې کومې دي دا د افغانانو دي. یو دا پوسته د یوه دغه د یوه دغه ده، او سر کې چې کومه پوسته ده هغه بیا د پاکستاني پوځي رژیم ده. یو پوسته خو هغه ده یو پوسته فکر کوم وغورځنده هغه څوکه کې هم د هغو ډېره خطرناکه پوسته ده. یو هغه سنګالي پوسته ورته وایي، هغه نو بیا ډېره خطرناکه پوسته چې د دغې پوستې د وجې نه غالبا کم ناس کم زما په فکر د نشګام غازي آباد ولسوالۍ پورې دا ساحې محاصره دي. د ډیورن د کرښې په همغه سرحد باندې ولاغه دي نو دا ټولې په ډیورن لاین باندې دي. ډیورن فرضي کرښه. بالکل. دلته هغه دوستانو تاسو موږ سره وګورئ دا د بریکوټ هغه جامع جومات ده چې هغه نښې پکې د ورایه ښکاري چې دا جومات لګېدلی ده. تاسو ګورئ اکرام جان چې څنګه خپل معلومات کوي. هلکان راغلل دلته یې دړې کېښودلې دا زیګی بند کړو. غالبا کم ناس کم 4-5 توپه زموږ جامع جومات چې 100-1.5 لکه مصرف پې شوی دی د منځه تللی دی. او دغه ساحې هم ګورئ تاسو دوستانو دغه ساحې ده خو کور خو نشته وګورئ تاسو. نه دا ساحې هم د منځه تللي دي. وګوره چې څوک دا ګوره دا کورونه په مکمل ډول د منځه تللي دي، تخریب شوي دي. دا وینئ د دې کورو خلک به هم تللي اوسي د ځای نه به وتي اوسي. د دې کورونو خلک چې کم دی دلته نه وو، هغه تللي وو، ځکه چې داسې جنګ و هغو خو مخامخ جنګ نشو کولی، ټول یې عامه وژنه کوله، کورونه یې ویشتل. دوستانو دغه ساحې ګورئ دا یو ساحه ده او هغه د تاسو په ورایه ښکاري تاسو چې افغانستان خلک چې بیا کله اتحاد وکړي اتفاق وکړي بیا هر څه کېږي. نو دغه منطقې چې دي دوی د جامع جومات چې دي دغه خرابې کړی اوس جوړ کړي دي. تاسو هغه ګمبزونه ګورئ چې دا هم ټول په توپ ایسي دي. تاسو دغه ځای انځورونه موږ سره وګورئ موږ نورو ساحو ته هم ځو موږ سره تر پایه پاتې شئ. دوستانو موږ د هغه ساحه کې یاستو چې موږ ته هغه پوسته د ورایه معلومیږي او په سر یې هغه اوس هغه تیاره هم تېره شوه. نو دا ورور موږ ته راولاړه ځان به هم معرفي کړي او لږ به د دې پوستو په اړه لږ به هغه وضعیت په اړه موږ ته معلومات راکړي. وروره ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ که ورکړې د ځان معرفي کړي موږ ته. زه د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د کلي اوسېدونکی رومان نومیږم، په دې کلي کې اوسېږم پوه شولې. او په دې جنګ کې چې کوم دی که نه دغه پوستې چې دي دا 2 پوستې ډېرې خطري وي زموږ د دې کلي لپاره. په بازار کې به چې عوام نفر ګرځېدل د هغې پوستې څخه به یې ویشتل پوه شولې، ډزې به پرې کولې، غټ توپونه به هلته نه راتلل، کلی به لګېدو، جوماتونه به لګېدل، مکتبونه به لګېدل. همدا اوس چې را سره مکتب هم ووینئ مکتب هم ډېر خراب دی، جومات خو دغه د تاسو ولیدلو. مکتب لرې دی نږدې؟ مکتب همدغه ځای کې دی. نږدې ده؟ نږدې دی. او کلی هم ډېر خراب دی، کلي ته هم دې کوزولی شم پوه شولې. او بله دغه پوسته چې وه که نه دغه انټن پوسته چې ده انټن نومیږي؟ انټن نومیږي دا. نو د دې کلي ته به خلک تګ راتګ به یې کولو پوه شولې، نورستان ته به خلک تله، موټرې به دغه پوستې ایشتلې، عوام خلک به هم دغې پوستې ایشتل، ډزې به یې پرې کولې. څوک به یې کلي ته نه پرېښوستل، تجارتي خلک به یې نه پرېښوستل چې نورستان ته لاړ شي او څه خپل خوراکي توکي ویسي یا نور اکمالات وکړي که نه. دا کامدېش او برمټال ورته وایي هغه ولسوالۍ په همدغه لاره باندې خلک په همدغه لاره خلک ورته ځي پوه شولې. غټ تجاران ځي، اخوا نه نور عمومي خلک هم ځي راځي تګ راتګ کوي په دې لاره باندې. خو د دې پوستې له امله هېڅ نه کېدل، بیخي کار نه کېدلو چې څوک خوراکي توکي ویسي. د اوسېدو ځای د چا نشته، روغې چاردیوالۍ نشته، کوټې اتاقونه یې برابر نه دي، ټول چا خیمې والې په کلي کې پراته دي، ځینې خلک د کلي وتلي دي. ډېری خلک لاړل اوس هغه بېرته راغلي تر اوسه پورې نه دي راغلي؟ نمایي خلک تللي دي هلته پراته دي او نمایي خلک بېرته راغلي په خپلو کورونو کې په ځای شوي. هغه کورونه چې روغ پاتې دي هغه خلک راغلي او کوم کورونه چې روغ نه دي پاتې هغه خلک اوس هم هلته په خیمو کې څومره خلک په دغه جګړه کې چې وو په دغه جنګ کې د دې کلي کور خلک شهیدان شو؟ تاسو معلومات تاسو ته کېږي ډېر کم وو؟ داسې تقریبا 100-25 نفره چې کوم وو که نه عوام دغه جنګ کې شهیدان شول. خدای پاک د هغوی وبخښي.
مننه خوشحاله اوسئ رومان جانه سلامت اوسئ دوستانو مونږ هم ځو نور ساحې هم درښیو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ دغه کومه ساحه چې ګورئ دغه د بریکوټ جامع جومات ده او دا کله چې دوی په ماسخوتن په لمانځه په حالت کې ول انداز رومان جانه ترشم اوس دغه ساحه هم د دغه په اړه که لږ معلومات راکړي دا په توپ ولګېده که تیارې وویشته نه دغه چرخکي تیارې نه یې څلور فرې چې لري که نه ډرون او هماغه تیاره وه بم پسې تړي پوه شولې هماغه ماخوستن جمع چې وشوله خلک له جومات څخه ووتل بار وو که نه چې څنګه جمع خوره شول خلک ووتل نو ډرون راغی په دې جومات یې بمبار وکړلو دغه ساحه یې ویشتل او ډرون لاړو موږ دومره ولیدلو چې شنه او سره لیټونه لګول ډېر اوچت روان و هغه ځای ته رسېدلی او له دې کلي څخه ووتلو بیا چې ورته زموږ ځواکونو چې د امدګي نیوله که نه هغه د ساحې څخه وتلی و یعنې دغه جومات هم چې دا کومه ساحه لګېدلی دا ډرون تیارې ویشتلی ده جامع جومات ده چې 15 توپه لګېدلی چې یو منطقه کې هغه نور حساب نه منګي خو دا هغه اوچته منطقه ده چې موږ تاسو ته ښیي دا د بریکوټ بازار جامع جومات ده مننه رومان جانه خوشحاله اوسئ دوستانو دا هغه منطقه ده دا زه چې کوم ځای کې ولاړ یم هغه ډاکټره چې د نورستان په کامدیش کې وظیفه وه نو هغه په دغه ځای کې د پاکستاني رژیم د اخترو په ورځو کې وویشتل شو د هغه پوستو څخه د پاکستان د پوستې څخه په دغه منطقه کې وویشتل شوه بیا لارې بندې وې بیا نه کېده بیا دغه د کونړ او نورستان خلکو بیا په دغه غرونو په دغه درو باندې داسې تېر کړی دی په ډېرو سختو شپو ورځو باندې ځکه چې څنګه معلومات چې موږ ته را رسېدلي دي په دغه لارو بیا هغه یې کونړ هماغه کور ته رسولی دغه جنازه نو د هغه پوستې څخه چې ده دا ځای ویشتلی ده او دا بیا هغه منطقه ده دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د کامدیش او برګ مټال ته تللې لار ده نو چې دا بنده وه اوس خوشبختانه خلاصه شوې چې د هغه پوستو څخه هلته ډزې کېدلې او دلته خو موټر خامخا نو چې ډزې کېږي جنګ وسي نو خو دا یوه لاره ده او سیند ده نو چېرته تللی شي